ظلم او زیاتی بل کم دی چې ما د شملې بېزتي نوره څنګه وو چې د ما په ملک کې د منشیات اف آی آر هم وکړو مړه ما خو منله چې چلو جی د 11 اکتوبر اف آی آر دی د قوم دپاره دی تکلیف ته برداشت وکړم مړه دا ریاست په خپله ځان ذلیله کړی د بدقسمتۍ نه دا حکومت او دا ملک په خپله ځان سپکوي ما له احساس پکوي چې ملک صاحب بلوچستان له کله تللی ملک صاحب د منشیاتو کاروبار کله کړی ملک صاحب په ډیری خان او په وزیرستان کې کله د سټیټ په خلاف خبرې کړې دي نو دا خو څرګند اعلان دی چې ته یو لعنتي یو دروغجن یو بکوس ریاست یې عموما دا خبره کېږي د ما په اولاد چې لهجه یې ستغه یا خیرې کوي یا څه نوره خبره خو نن به په دا مجلس او په دا مارچ کې به فیصله وکړو یو څو خبرې یو څو حقیقتونه یې ته مخې ته ږدم چې آیا دا لهجې د موږ سترګې وي که اوس هم ګزاره کوو د دغه باوجود چې ته ظلمونه کوې د دغه باوجود چې ته د موږ وینه تالې کړې وو د موږ لوپټای یې سر نه لرې کړې وو د موږ د چادرو چاردیوارۍ بېزتي دې کړې وو هغه ټولې کیسې تېرې شوې خو اوس که زه ذکر د ملک صاحب او د هغو ملګریو کوم چې تاریخ یې د پلارو خاندانو د قوم څرګند دی او پوره کېدونکی دی چې د قوم ته او دغه ملک ته یې څومره قرباني دي خو نورې خبرې به نه کوم چې په ملک صاحب اف آی آر شوی دی او زیاتی شوی دی خو دا نه غټ ظلم او زیاتی بل کم دی چې ما د شملې بېزتي نوره څنګه وو چې د ما په ملک کې د منشیاتو اف آی آر هم وکړو مړه ما خو منله چې چلو جی د 11 اکتوبر اف آی آر دی د قوم دپاره دی تکلیف ته برداشت وکړم مړه ما خو منل چې دا د بګدوري د ګرن اف آی آر دی برداشت وکړم نو زه لهجه څنګه نه سختوم چې ما تو په منځ کې آیین او قانون دی دا هغه کاغذ دی چې تو ته ریاست او حکومت ولري دا هغه ستا پیپر دی چې ما ته ولس او عوام ولري د ما خپل حقوق معلوم دي د تا خپل حقوق معلوم دي خو بدقسمتۍ نه دا ریاست په خپله ځان ذلیله کړی د بدقسمتۍ نه دا حکومت او دا ملک په خپله ځان سپکوي ما له احساس پکوي چې ما ته په منځ کې ستا پیپر دی ته څنګه په ما باندې جعلي اف آی آر کوې ملک صاحب بلوچستان له کله تللی ملک صاحب د منشیاتو کاروبار کله کړی ملک صاحب په ډیری خان او په وزیرستان کې کله د سټیټ په خلاف خبرې کړې دي نو دا خو څرګند اعلان دی چې ته یو لعنتي یو دروغجن یو بکوس ریاست یې لہذا زه د خلکو رویې او د خلکو نیت د ریاست په خلاف نه کوم بلکې د ریاست په خپله لګیا دی کورونه داسې کوي چې د بچي د سټوډنټ د ملک د مشر د ښځې او د ځوان دغو رویه د حکومت څخه چینج کوي ته خو مړه کورونه سپک کوې ته خو کورونه یې سپکو روان کړي دي د مو شملې بېزتي ته د منشیاتو په اف آی آر کې کوې دا نه غټ سپکوالی بل کم دی نو رویه خو به زه ځکه سختوم مړه د هر څه باوجود زه خو قانوني سړی یم زه خو جمهوري یم او صرف دوه مثالونه هېر کوم چې تاسو د باب خیبر نه روان یو او ته دغو کارخانو سټاپ پرېړ شو دا د جمهوري کار دی چې زه خپل خفګان او خپله جواد ملک ته ږدم او په مخه کې مولا دغو ځناورو دغو قاتلانو د کرایې قاتلانو یو دوه فوجیانو ګوډي راغلل مړه ما شملې بېزتي کوې خو زه خو بیا هم ښه سړی یم چې دا فوجیان مونږ داسې پرېښول وایي دغه باوجود چې شملې بېزتي مې ته د منشیاتو په کیس کوې او دا د کرایې قاتلان دغو نه مو څه ونه ویل دغو ګوډي لرل زه ورځ لرې نه وه چې که ته نور هم داسې لعنتي وایي دروغو فایرونه او کورونه کوې په دغو روډونو به دغو د قاتلانو دا ګوډي انشاءالله سیزي او دا بیا غیر قانوني کار نه وي زه په دلیل خبره کوم زه په دلیل کوم د جذباتو نه کوم که چېرته په دغرو فوجي ګوړه چاو شو دا به غیر قانوني کار ځکه نه وي چې زه کومه ټوله پوښتنه کوم چې ملک ته منشیاتو کار کوي ملک چې ته بلوچستان نه تللی دی ملک چې ته غیر قانوني کار کړی دی نو دا فوا خو سرکار کوي دا خو پولیس کوي او پولیس له چې کومه زکا لرسي هغه موږ ته پاته رو لهذا ریاست غیر قانوني کار نه کوي زه خو جمهوري سړی یم زه خو قومي سړی یم زه په روډه ویرونی نه کوم زه د قوم د وطن ویرونی نه کوم خو ګوره
دا د حرکتونه داسې کوي دا کورونه داسې کوي چې محمد نورالي څه وکړه محمد نورالي ته ویله چې زه چاپه واخیستم زه د دې قرآن وربیله راکړم په قوم کې ژوند ده په قوم کې خو دا قوم عزتمند قوم دی قانون په مخه کې وړي هر څه ته ګوري و اخري خبره صوبایي حکومت ته کوم چې د محکمه کې موږ اجرا پرېښوله زما محترم دي زما ملګري دي خو په دا اجرا کې د دغو پرېږدي ځای اګریمنټ شوی دی دا اجرا یې دغو پرېږدي د ظلم شکار شوي وو چې دغې اجرا کې وزیرانه راغللو د قوم ځای یې وعده وکړله چې په ملک صاحب اف آی آر ختمېږي په وزیر الله هاوس کې یې وعده وکړله چې نور اف آی آرونه به ختمېږي دا قوم دی دغې اجرا نه پوښتنه وکړي دا قومي اجرالو د قوم د مشرانو اجرالو دلته رایې مونږ دی د پي آی ملګري دي په دغه خوتر ما درنوي دا اوچت چې د ټولو نه اول قوم دی بیا پارټي ده د ټولو نه اول د قوم عزت دی دا اوچت چې وزیر الله ته راویل شي چې دا کوم ځای کار پیمنه چې په ملک صاحب د منشا دفاع نه کوي اخري خبره دا کوم ګوره ډېر صبر وشو اوس هم ډېر صبر وشو قوم له چې کم پکار وو د ملک صاحب په ښار کې هغه ډېر صبر وشو ځین چې قانوني اف آی آرونه پرې وشول په دا احتجاج کې شپې پرولو په مراکزي د پولیسي پالیسۍ سره په جمهوریت کې 200 قوم زورور دی په قوم کې قوت دی خو دا ریاست ته سوچ وکړي که مزید دې داسې کارونه شروع کړي دا قوم به د ملک د ریاست په خلاف راوچتېږي خو موږ رسله قدم اوچتول نه غواړو په جمهوریت کې باندې بل حق غواړو پکار دی چې ملک صاحب جان صاحب دا ټول لرې حق راشي ملک صمد همداسې وزراني وزیر دا ځالي اف آی آرونه کوي چې هېڅ جواز دا ریاست لري چې دا نور وسوتي د قوم ډېره مننه مسلسل جدوجهد وکړو خاموش مه کېنو د ملک صاحب په موږ ډېر حقونه لري انشاءالله تاسو په مشرانو کې چې کوم عدل وشي موږ پکې حاضر یو وما علینا الا البلاغ ډېره مننه